څلور اویایمه شعبه د ایمان د سبالا اویاو شعبو څخه هغه دا ده چې انسان به د لا اله الا الله کلمه دا په ترجمه باندې زده کوي، د دې په مفهوم او معنا باندې به ځان پوه کوي. کوم څه چې د کلمې د لا اله الا الله تقاضا ده دا په زړه باندې مني، اعمال خو بیا ځان ته دي. لا اله الا الله دا نفي و اثبات دي. نفي دا دي چې لا اله خدای نسته، اثبات بیا الا الله ما سوا د یو الله څخه. محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا کلمه په ترجمه باندې زده کول دا انسان د ټولو باطلو فریقو او دینو څخه راګرځوي. بعضی کسان د کافرانو دا عقیده لري چې خدایان ډیر دي یو نه دي. ته چې په دې پوه سوې چې لا اله الا الله لایق د عبادت دا یوازې یو الله دی، د دې باطلو فریقو څخه خلاص وي. بعضی کسان دا عقیده لري چې رسولانو کې لکه عزیر علیه السلام، عیسی علیه السلام دا دی خدایان بلل. تا چې دا کلمه وویل لا اله الا الله د دې یهودیت و نصرانیت څخه خلاص وي. بعضی کسان کافران دا عقیده لري چې خدایان د خیر دا یو دی، د شر دا بل دی. د خیر کارونه یو پیدا کوي، د شر دا بل خدای پیدا کوي. تا چې لا اله الا الله زده کړل، په دې باندې ته یقین و باور ولري، د دې کسانو څخه خلاص وي. د خیر او د شر اراده کوونکی، تقدیر او فیصله کوونکی دا یوازې یو الله دی. بعضی کسان دا عقیده لري چې خیر د الله د خوا څخه دی، شر د انسانانو د نفسو د شیطان د خوا څخه دی. خیر الله پیدا کوي، شر بنده پیدا کوي. تا چې لا اله الا الله وویل د دې څخه خلاص وي. فعال لما یرید، څه چې الله وغواړي هغه کوي، څه چې کیږي هغه الله کوي. د خیر او د شر تقدیر او فیصله الله کړې ده، عمل به انسان تراباسي د الله په اراده او په علم سره دی، خو الله محبت نور سره لري او امر نه پکوي. دغه رقم محمد رسول الله دا کلمه چې دا د کلمې دوم جز چې چا په ترجمه باندې زده کړي، د دې یقین دا سو چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله پیغمبر او رسول دی. ډیری کسان د کفارو دا یقین لري، دا عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه دی. دی درواغ وایي پر الله عز وجل باندې. تا چې محمد رسول الله وپېژندله د دې څخه خلاص وي. بعضی کسان د کافرانو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاعر وایي. تا چې دا کلمه وپېژندل چې محمد رسول الله د دې څخه خلاص وي چې رسول علیه السلام شاعر نه دی، رسول دی. دغه رقم ډیری کافران مبارک علیه الصلاة والسلام ته د کاهن، د ساحر، د لیوني، د درواغجن د دې نسبت کوي. تا چې محمد رسول الله زړه باندې ومنل، دا یقین و باور دې وکړي، نو ته په دې باندې ګواکې پوه شوې چې محمد صلی الله علیه وسلم د دا ټولو عیبو څخه خلاص دی. د دغو شانو څه هېڅ شی په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وجود نه لري. ځکه کم څوک چې رسول سو هغه لیونی نه وي، کم څوک چې رسول سو هغه درواغجن نه وي، کم څوک چې رسول سي هغه شاعر نه وي، کم څوک چې رسول سو هغه ساحر نه وي، کم څوک چې رسول سي هغه پر الله درواغ نه وایي. د دې ټولو شانو مخه یوازې په دې کلمه باندې نیول کیږي، په ژبه باندې اقرار کول او په زړه باندې دا ترجمه منل، دا د ایمان یوه شعبه ده.